ښکاري جوړ ما څه بې عنوانه زندګي تېره کړه ځکه مې ډکه د ارمانه زندګي تېره کړه چې ستاسو کړې سېزلې تاسو مړه وئ جوړې تاسو بغیر له تیر کمانه زندګي تېره کړه ډېر کله به زه د ژوند نه مخکې او کله ژوند زمانه زندګۍ زه او ما د ځانه زندګي تېره کړه او حیران حیران چې راته ګورې ما جوړ نه پېژنې داسې ما بغیر له تا نه زندګي تېره کړه السلام علیکم ملګرو عزیر هایون یم یو ځل بیا د هایون ټي وي نه تاسو سره مخاطب یم څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هایون ټي وي تاسو له دغه ادبي پروګرامونه وروړي او داسې پروګرامونه وروړي چې دغه ادبي شخصیات تاسو سره مخاطب کوي هغه شخصیات چې کوم د شعر او ادب سره تعلق ساتي نو په هغه شخصیاتو کې را سره نن سهیل ننګیال صاحب ناستې کوي نو غواړو چې د هغې ژوند د هغې نه وپوښتو نو ننګیال صاحب په خپل پروګرام کې درته کړی ویم ډېره زیاته مننه عزیر هایون صاحب زه خو وړومبی د ستاسو شکریه ادا کوم چې زموږ کلي ته راغلی او بل کې داسې هستۍ مزار ته راغلی چې هغه زموږ د ټولو پښتنو اتل هم دی زموږ د ټولو پښتنو پلار هم دی او نیکه هم دی که نه نو خپل کلي چشمۍ ته او د په خصوصي توګه د خوشحال مزار ته تاسو ته هرکلی ویم او زه نن یوه خبر تاسو ته کومه چې زه زما نوم سهیل ننګیال دی او زه د استاد امام منظر صاحب لومړنی شاګرد یم په ټولو کې یعنې د منظر صاحب شاګردان په زرګونو دي مثال دا به وایي چې په نړۍ په هر یو ګوټ کې په لر او بر کې د منظر صاحب شاګردان موجود دي خو لومبی شاګرد دی دا اعزاز ماته حاصل دی خبره خو ډېره دا تاریخي خبره ده جي نه دا تاریخي خبره زمونږ هم استاد زمونږ د زړه اورېدو نه پټ په پټه زده کړه کړې پوه شوې نو چې د منظر صاحب شاګرد شي نو بیا خو خامخا شعر خو بې شعري نو زه یم چې شعرونه د نه نو څنګه بس خامخا دا یو غزل دی او په دې غزل کې هم سوال دی هم جواب دی دا غزل دی وایي چې ستر باچا خان دلته غدار چا کو خو ما او تا کو او کنه ستر باچا خان دلته غدار چا کو خو ما او تا کو ډاکټر نجیب وایه په دار چا کو خو ما او تا کو ډېر خیال مننه جي هلته او رنګ سره په څنګ کې وایه څوک ودرېدل هلته او رنګ سره په څنګ کې وایه څوک ودرېدل کوز د خوشحال بابا دستار چا کو خو ما او تا کو ډېر خیال مننه جي دلته مړ زه شوم شهید ته شوې هغه لوبه وشوه دلته مړ زه شوم شهید ته شوې هغه لوبه وشوه دلته زما شهید مردار چا کو خو ما او تا کو ډېر خیال مننه جي دلته مړ زه شوم شهید ته شوې هغه لوبه وشوه دلته زما شهید مردار چا کو خو ما او تا کو او پرېږده چې دغسې جانان مې لاس نیولې بوځي پرېږده چې دغسې جانان مې لاس نیولې بوځي د دې رکیب نه جوړ دا پلار چا کو خو ما او تا کو مننه جي پرېږده چې دغسې جانان مې لاس نیولې بوځي د دې رکیب نه جوړ دا پلار چا کو خو ما او تا کو او د هندوستان نه خلک دلته کې راغلي نه دي د هندوستان نه خلک دلته کې راغلي نه دي په حقیقت کې وطن خوار چا کو خو ما او تا کو ډېر خیال د هندوستان نه خلک دلته کې راغلي نه دي په حقیقت کې وطن خوار چا کو خو ما او تا کو او دا سړی مونږ ته که اوس خره وایي نو ګرم خو نه دی دا سړی مونږ ته که اوس خره وایي نو ګرم خو نه دی دغه خرکار سړی سرکار چا کو خو ما او تا کو مننه جي مننه وي دا سړی مونږ ته که اوس خره وایي نو ګرم خو نه دی دغه خرکار سړی سرکار چا کو خو ما او تا کو او ګوته اوس هسې په دې نورو خلکو مه راکاږئ ګوته اوس هسې په دې نورو خلکو مه راکاږئ وران ننګهار او کندهار چا کو خو ما او تا کو مننه جي او د دغه ګل په قتلولو کې دا لاس د چا دی سوال دی د دغه ګل په قتلولو کې دا لاس د چا دی تالا والا دغه ګلزار چا کو خو ما او تا کو او مقصد چې دغه ننګیال لکه بهلول خبرې سپینې کوي دغه ننګیال لکه بهلول خبرې سپینې کوي خو لیونو خلکو کې شمار چا کو ما او تا کو ستر باچا خان دلته غدار چا کو خو ما او تا کو
ډاکټر نجیب وایه په دار چاکو خو ما وتاکو د تا نه شروع کیږي که زما نه شروع کیږي د تا نه شروع کیږي که زما نه شروع کیږي یو ځل به دا کیسه اوس د رښتیا نه شروع کیږي یو دین او یو اسلام کې چې فرقې تقسیم یو یو دین او یو اسلام کې چې فرقې تقسیم یو دا واوره دا تقسیم مو د مولا نه شروع کیږي یو دین او یو اسلام کې چې فرقې تقسیم یو دا واوره دا تقسیم مو د مولا نه شروع کیږي او د مور د مرګ نه وروسته اوس په دې خبره پوه شوم د مور د مرګ نه وروسته اوس په دې خبره پوه شوم زمونږ د کور خادم هم جړا نه شروع کیږي د مور د مرګ نه وروسته اوس په دې خبره پوه شوم زمونږ د کور خادم هم جړا نه شروع کیږي حقیقت او مجاز پرېږده که تاریخ د مینې ګورې حقیقت او مجاز پرېږده که تاریخ د مینې ګورې نو خیال د ادم او د هوا نه شروع کیږي مننه جی وی حقیقت او مجاز پرېږده که تاریخ د مینې ګورې نو خیال د ادم او د هوا نه شروع کیږي چې هلته به سفر د ارتقا په کوم مقام وي چې هلته به سفر د ارتقا په کوم مقام وي چې ورځ د ازادۍ په نه شروع کیږي مننه جی چې هلته به سفر د ارتقا په کوم مقام وي چې ورځ د ازادۍ په نه شروع کیږي منمه چې ښایست په دنیا کې بل ځای هم وي منمه چې ښایست په دنیا کې بل ځای هم وي خو سر به یې جانانه پښتونخوا نه شروع کیږي مننه جی منمه چې ښایست په دنیا کې بل ځای هم وي خو سر به یې جانانه پښتونخوا نه شروع کیږي ننګیاله دلته امن قرباني د وینو غواړي ننګیاله دلته امن قرباني د وینو غواړي او ننګیاله دلته امن قتلګانه شروع کیږي دا عمر مخکې وفات شوی نو هغې باندې دغه شوي وایي یا مورې جوړ مې زړه کې یو کوهرام دی کور ته راشه دا نظم ټولو هغه مینوال د ډالۍ څوک زما غوندې بې موره دي وایي یا مورې جوړ مې زړه کې یو کوهرام دی کور ته راشه یا مورې چرته لاړې تور ماښام دی کور ته راشه یا مورې تا نه پس مې د ژوندون خوشحالۍ بایلې یا مورې تا نه پس مې ژوند نیلام دی کور ته راشه یا مورې کور ته راشه ما اوده په الله وکړه یا مورې کور ته راشه په جولۍ کې مې للو کا یا مورې کور ته راشه ما د ځان سره راجوخ کا یا مورې کور ته راشه ما له ښکل په اننګو کا یا مورې بیا آواز راته بچیه راشه راکا یا مورې بیا آواز راته بچیه راشه راکا یا مورې بیا آواز راته د زویه راشه راکا یا مورې بیرته راشه بیا په سر راته لاس کېږده یا مورې بیا آواز د زړګیه راشه راکا یا مورې تا نه پس مې ژوند تالا والا بازار دی یا مورې تا نه پس مې ژوند نه دی هسې بار دی یا مورې تا نه پس مې وسیله د دعا نشته یا مورې تا نه پس مې اوس تش مرګ ته انتظار دی یا مورې خیر د خیر د خپل نیازبین زلان ته راشه دا زما بچو نومونه دي پکې یا مورې خیر د خیر د خپل نیازبین زلان ته راشه یا مورې خیر د خیر د خپل نیازبین افان ته راشه یا مورې تا خو چرته دوی خفه پرېښودي نه وو یا مورې د وړو وړو بچو خفګان ته راشه یا مورې میمونۍ ته د کیسو دپاره راشه یا مورې خپل کالي ته د بچو دپاره راشه یا مورې بیا زرشال ته د لالو لالو آواز کا یا مورې خیر دی زه بیا د لالو دپاره راشه یا مورې بلا شپې شوي یا مورې بلا شپې شوي شوګیرې یمه اوس راشه یا مورې بلا شپې وشوي په ویر یمه اوس راشه چاولستانه بغیر زړه ورانېږي په یو هندو بټخیله نه ورانېږي نو ستاسو شودو ته مستو هېڅ ونه ویل زمونږ په لپو کې اوبه ورانېږي